په میدان وردګو ولایت کې د زرګونو خلکو په ګډون د لوی اختر لمونځ ترسره شو. د اسلامي امارت د لارښوونو په تعقیب د میدان وردګو ولایت د والي بختیار معاذ په ګډون یو شمېر نورو چارواکو او د میدان وردګو ولایت ټولو اوسیدونکو د غازي امان الله خان په سټیډیوم کې د لوی اختر لمونځ ادا کړ. که څه هم د څو ساعتونو لپاره انټرنیټ او ټلیفوني شبکو کار نه کاوه، خو د میدان ښار اوسیدونکي خوښي څرګندوي چې د لوی اختر لمونځ پرته له کومې پیښې د امن په فضا کې ترسره شو، چې د امنیتي ځواکونو له لوري کلک امنیتي تدابیر هم نیول شوي وو. په میدان وردګ ولایت کې د لوی اختر لمونځ ټول په یو ځای کې ترسره شو، یعنی ډېره ښه د امن فضا وه، ښه عبادت هم په ښه شکل سره ترسره کړ. لوړپوړي چارواکي هم راغلي وو، نو ښه د امن فضا وه، ټول خلک خوشحاله دي، یو بل ته مبارکي ورکوي. نو ټولو هېوادوالو ته له خوا مخته مبارک. میدان وردګ د ولایت اوسېدونکی یم. زه د اختر مبارکي ټولو مسلمانانو ته، خصوصا د افغانستان خلکو ته وایم. نو زه ډېر خوشحاله یم چې ډېر امن ده، سوکالي ده، او ډېر خوشحاله یم چې په دې ځای کې د اختر لمانځه ته راغلو، د دوی اختر لمونځ ادا کړ، او ډېر ښه امن ده. اسلامي امارت نه ډېر خوشحاله یو چې په داسې امن کې او ډېر ښه فضا کې لمونځ ترسره کړه، او ډېر ښه امنیت یې نیولی و. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په ټول افغانستان کې د شدیدو امنیتي تدابیرو نیول کېدو خبر ورکړی و چې تر اوسه په ټول افغانستان کې کومه پیښه نه ده ثبت شوې. شفیع الله بهادري، میدان ښار.